او الله وی بنی اسرائیل ته مونږ فضیلت ورکړو په هغه زمانہ کې په ټول عالم باندې. بنی اسرائیل ته 4,000 تقریبا دا پیغمبران صرف بنی اسرائیل ته راغلي. ای کې مشهور پیغمبران لکه حضرت موسی علیہ السلام، حضرت هارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسی علیہ السلام پکې بیا اخر کې راغلي. داسې نور ډېر پیغمبران. نو دی بنی اسرائیل ته چې کله دا دومره ډېر پیغمبران او د الله د طرف نه د احکامات او دغه شانتې دي ته د علم راغی، نو د علم راتګ خو د دې دپاره چې اختلاف ختم شي. د علم زده کړه، د علم راتګ دې دپاره چې فساد ختم شي. نو دی بنی اسرائیل خپل منځ کې بیا څه دی د دې دومره پوهې نه پس د دې دومره علم نه بعد هم دی بیا په خپل منځ کې د یو بل سره عناد او حسد شروع کړو. بغیم بینهم ما جاءهم العلم بغیم بینهم. الله وی کله چې دی ته پوهه راله، کله چې دی ته علم راغی، نو دی بیا د علم نه پس څه شروع کو؟ بغض شروع کو، حسد شروع کو. او دا بغض او حسد نه دا ډېر خطرناک شی دی، ډېر خطرناک شی دی. حسد، کینه، بغض د دې انجام چې دا قتل دی. او حسد کینه حضور علیہ السلام فرمایي وي تاسو ځان د حسد نه بچ ساتئ. حسدګر سړی، کینهګر سړی، بغضي سړی، حضور علیہ السلام وي دی به جنت ته نه ځي، دی به جنت ته نه ځي. ځکه چې حسد کوونکی سړی، بغض کوونکی سړی، کینهګر سړی د ده اعمال ختمیږي، نیک اعمال د ده ختمیږي. دا د حضور علیہ السلام حدیث دی، بخاری کې هم دی دا حدیث. حضور علیہ السلام وی تاسو د حسد نه ځان بچ ساتئ، ځکه دا حسد دا د انسان نیکۍ خوري، دا ختمی نیکۍ ختمی ته که ډېر هم نیک اعمال کې او زړه کې حسد وي، کینه وي، حضور علیہ السلام وی دا سره دا د ستا نیکۍ خوري، ختمی. او بل یو حدیث داسې دی، مفهوم یې داسې دی، کم سړی چې ډېر هم نیک اعمال کوي، ذکر اذکار ډېر کوي، تلاوتونه، ذکرونه، منځونه هر څه ډېر کوي، خو لیکن زړه کې حسد ساتي، زړه کې کینه ساتي، بغض ساتي، د حضور فرمان دی وی دا سړی جنت ته نشي تللی، وی دا سړی جنت ته نشي تللی. او الله دې رحم وکړي، زمونږ په عوامو کې حسد ډېر دی، ډېر دی پکې. او بیا چې دی خاص کسان به زه یاد کړم، ځکه چې هغه د آیات سره څه تعلق لري. ما جاءهم العلم بغیا بینهم، د علماو حسد نه دی، خدای دې رحم وکړي. دا هم ډېر دی نن سبا. یو عالم په بل عالم پسې لګیا، لږ معمولی د مسلې اختلاف پوي دا کافر دی، لږ معمولی د مسلې اختلاف پوي دا دین نه بار دی. نن سبا خلکو د دین اختلاف د حسد د وجه نه شروع کړی. ګورئ د دین اختلاف دونه نشته، دین کې دونه اختلاف نشته، په مسایلو کې به وي، خو په یو مسلې سره څه دی خلک د دین نه بار کول دا ډېر لوی جرم دی. ګورئ لاسونه دې اوچت کړل په مانځه کې ولاړې کافر شوې، نه کافر کېږي. لاسونه دې په مانځه کې ښکته کړل ولاړې څه شي، دعا دې وکړو، دعا دې ونه کړه ولاړې کافر شوې. په معمولي مسله باندې خلک کافر کول، نن سبا دا شي چرته وړېدلي؟ حسد ته وړېدلي. نن سبا د کینې نه خلک کار اخلي، دلایلو نه کار نه اخلي، د کینې نه کار اخلي. او بیا زمونږ عوام ورونو کې حسد ډېر دی. زمونږ د عوام ورونو منځ کې حسد د دنیاوي لالچ د وجې نه دی، او د طلبو د عوامو منځ کې حسد او بغض دومره حد ته رسېدلی چې یو ته کافر او بل ته کافر. دا شریعت د دې شي اجازت نه ورکوي. زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وایي که په یو سړي کې په 100 کې 99% چې دی دا کفر دی او 1% پکې څه دی لکه هغه اسلام دی، دې سړي ته کافر نه شوی دی. په خبره پوه شوې؟ یو سړي کې که 1% اسلام د کلمه ویلې ده، اگر که اعمال د کفر دي ته کافر نه شوی. په خبره پوه شوې؟ او زمونږ د عوام ورونو خفه کېږي نه، دنیایي لحاظ سره ډېر حسد ساتي، دنیایي لحاظ سره ډېر زیات حسد ساتي، لیکن حسد ډېر لوی جرم دی. ګوري حسد د وجې نه څه دی جنت ته به نه ځي. او حسد ویل کېږي څه ته؟ حضور علیہ السلام فرمان دی حسد دې ته ویل کېږي
دا بل سړي ته چې الله نعمت ورکړي او ته وایې چې دا نعمت ده ته ولې ورکړی شوی دی، نو د الله د طرف نه چې کوم نعمت میلو شي یو بنده ته دا د الله ورکړه ده، او چې ته بیا په هغې کې خبرې کې نو دا ته د الله تعالی په هغه ورکړه کې ته خبرې کې، نو دا د الله متعلق سره د الله په فیصله کې ته خبرې کې، او د الله په فیصله کې خبرې کول نه دي پکار. د حسد په مقابل کې یو بل شی د هغې ته ویل کېږي غیبته. غیبته جایز ده. غیبته څه ته ویل کېږي؟ لکه اوس مثال تا د چا نعمت ولیدو، هغه که هر قسمه نعمت دي، جامه دې د چا ولیدله، پیزار دې ولیدو، موټر دې ولیدو، بنګله دې ولیده، پیسې دې ولیدې، اولاد دې د چا ولیدو، هر څه شی چې دې ولیدو، نو ته د خدای نه سوال وکړه، یا الله دا نعمت دا تا ورکړی دی، خدای د دې نصیب کړي مال هم راکړي. علما وایي چې د مرګ نه مخکې به تعالی الله دا نعمت درکوي، او که نه ته حسد کې چې دا ده ته ولې ورکړی شوی دی، بغیم بینهم، د وجې د حسد د دینه، یعنی ته دا حسد کې چې ده ته ولې ورکړی شوی دی، ما ته دې دا راکړي چې د ده نه دې واخیستلی شي، نو بیا به تا ته نه میلاویږي. ګورې دا نه میلاویږي، تا ته په څه میلاوي؟ په غیبته باندې میلاوي، چې ته وایې خدای دا نعمت د ده نصیب کړي او مال یې هم راکړي، الله به یې درکوي دله. په خبره پوه شوې؟ نو بني اسرائیلو کې اختلاف چې راغی د حسد د وجې نه راغلی. بني اسرائیلو ته الله حکومت ورکړو، بادشاهي الله ورکړې وه، نعمتونه الله ورکړو، پیغمبران پکې ډېر راغلو، نبوت پیغمبر ته میلو شو. بني اسرائیلو کې چې دا اختلاف راغی د څه د وجې نه راغی؟ د حسد د وجې نه راغی، د کینې د وجې نه په هغې په منځ کې اختلاف راغی، او د کینې د وجې نه د هغې حکومتونه ختم شو. دا نن سبا سال دی، یو په یو لګیا بل په بل لګیا. دا سیاستدانان ظالمان نه دي، دې ته د خدای هدایت خو ولې سوال نشي کوي؟ په هدایت خو په دې سوال نه خو دا اړه ستړی شو، دا اړه هم ستړی شو، خو بس مړه داسې به ووایو که نه چې خدای دې زمونږ دا وطن دا پاکستان نه دی، دا ډېر ښکلی ملک دی، د دې د الله حفاظت وکړي. او که کم سیاستدان هغه کارې پاټۍ والی، هغه که هر ظالمي که نه آدم، هغه که هر سیاستدان یو د دې پاکستان سره غداري، خدای دې د قرآن په خاطره بېګاله سټ وټ کړي. امین وایه. زمونږ دا وطن نه دا ډېر ښکلی وطن دی، زمونږ په وطن کې هر قسمه نعمت شته. ګورې ګیس، بجلی، پیټرول، معدنیات، نباتات، هر یو شی پکې شته. خو زمونږ حکمران ډله دی، زمونږ حکمران که سم شو که نه، او د اولس ته د سړي په نظر وکتل او د شفقت په نظر وکتل، قسم دې زمونږ دا ملک په ټوله دنیا بادشاهي وکړي. ګورې دا مې وره، ګورې زمونږ ملک دا تر اوسه پورې چې د کله نه زمونږ دا ملک پاکستان آزاد شوی دی، نو دا تر اوسه پورې په دې دا سیاستدانان مزې کوي، څه پکې ماشاءالله دا نور پټ خلک چې ردیم دا ملک ګورې تباه و برباد کړو، بارې د دنیا پلاټونه هر څه اخیستي دي. نو زمونږ دا ملک الحمدلله چې دا قایم دی، ګورې دا د دعاګانو د دې دین برکت دی. نور ګورې ملک تباه و برباد دی. خو که چې زمونږ دا ملک دا ګورې یو خبره درته کوم ستاسو په دې ذهن کې، ګورې دا کینوې تر اوسه چې څومره پارټۍ څومره سیاستدانان رالل، دا ملک کې سم نه کو، دا ملک په جمهوریت نه سمیږي، دا نه سمیږي په جمهوریت. جمهوریت کې به یو پارټي د بل ښه وي، د بل به بده وي، د ځان به ښه وي، د بل سپکه وي، یو لګیا بل لګیا، یو ته یو شنه باغونه ښي، بل شنه باغ بل طرف ته شنه باغونه ښي، یو وي زه ښیم دا خراب دی، بل وي دا خراب دی زه ښیم، لوی قصه شروع وي. خدای دې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شانتي خلافت والا سړی راولي، خدای د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په شانتي د خلافت والا سړی راولي، دا ملک پاله سمیږي. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بادشاہي او هو تر قیامت باغ سره نشي. د امیر المؤمنین په 22 لاک مربع میل باندې سد داغه بادشاہي وا، سعودي، عراق، شام، دا ټول ایران، دا ټول داغه بادشاہي کې انډر کیو. امیر المؤمنین بادشاو د ایران شاهزاده راغی، په ډېر غرور تکبر سره پاس د پاسه ناستو، غیر چاپیره ته مخکې وروستو ته فوج او لښکر روانو. د ایران شاهزاده راغی، وایي زه زما امیر المؤمنین سره ملاویږم، د مسلمانانو بادشاه ګورم چې د مسلمانانو بادشاه څنګه دی. هغه دا مقصد چې د مسلمانانو بادشاه به چې دی چېرته په لوی محل کې به ناستي، مخکې وروستو به تېروله لوی پنګا پونګي به لکه د دې زمانې بادشاهان چې شي، هغه دا مقصد و.
هغه د ایران باچا چې کله راورسېدو تپوس یې وکړي زه حضرت عمر سره ملاویږم چې حضرت عمر به کوم ځای کې د حضرت عمر وایټ هاوس کوم ځای د حضرت عمر گورنر هاوس کوم ځای د حضرت عمر چې دی هغه محل کوم ځای کې د زه ورسره ملاویږم. خلکو ورته وی که ته امیر المؤمنین سره ملاقات کې او هغه سره ملاویږي نو لاړ شه چرته د مکې په کوڅو کې وګوره حضرت عمر به چرته د اونې د سوري لاندې به څه دی سر به یې لګولي په ګټه به پروتي. د غرمې ټیم او سخته ګرمي وه د ایران شهزاده ګرځېدو وی دا ده راته لاسي وي چې چرته په کوڅه کې به پروتي عمر فاروق. هغه لاړو کوڅه په کوڅه ګرځېدو وی دا زه معلومومه چې د مسلمانانو باچا او داسې باچا چې د نوم نه به کفار یېرېدل او د هغه عدل او انصاف ډېر مشهور و. نو هغه چې څنګه راغی چې ویې کتل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د غرمې مونځ کړو ستړی د شپې به نوده کېدو د شپې به نیمه شپه د الله په عبادت کې تېره کړه نیمه شپه به د مخلوق په خدمت کې تېروله د خلکو په خدمت کې به یې تېروله. نو هغه د غرمې نه پس تړه شو دو او د ګټې د پاسه سر یې ښودو د ګټې د پاسه چې وی کتل د ایران شهزاده چې دا امیر المؤمنین دی او دا امیر المؤمنین دی نه ورسره پروټوکول او نه څه د اخوا دېخوا نه څه لړل تپل. عمر فاروق یوازې پروت دی د ګټې په سر یې ښودی او خوب یې کولو چې هغه وکتل چې دا امیر المؤمنین دی داسې بادشاه الله دې زمونږ په دې ملک باندې داسې بادشاه راولي لکه د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه داسې بادشاه دی الله راولي. نور هم څه دا موږ سره خوا کې ملک دی دا هم موږ نه ښه شو هغه خوا کې ملک دی موږ سره 40 کاله جنګونه وکړل 40 کاله برطانیه وزغلوله ورپسې روس وزغلو اوس یې امریکا وزغلوله ټولې دنیا ته وښودل چې راشه امریکا هم دله څنګه کړله 40 کاله جنګ وکړو او راشه بل ځای ګاډی جوړ کړی په ټوله دنیا وربل کړی دی. خبر یې ته که نه موټر یې خپل ایجاد کړی دی خبر یې ته فوجي ته به کتلي خپل موټر ایجاد کړی سپورټس ګاډی په ټوله دنیا سر وګرځاو یو وتی مال 10 ګاډي تیار کا بل وتی مال 100 تیار کا راشه هلته پیټرول 85 روپۍ دي او دلته پیټرول په څو شو 250. 40 کاله جنګ کړی 40 کاله امریکا او روس او برطانیه زغلولي دي او راشه اوس چې به د چا حکومت دی نو د عدل او د انصاف والا د خلکو په حکومت دی د قرآن او د حدیث د خلک د هغه خلکو په حکومت دی د هغه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د جانشین د هغه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د نائب د مولا عمر د ځوانانو په حکومت دی. زمونږ په ملک کې د هنرمند سړي قدر نشته هغې موټر جوړ کړو لاړو هغه چې کوم وزیر دی په ملا یعقوب صاحب په سوشل میډیا موجود دی لاړو دا نه بنډل پیسې ولا ورکړي او تی زه پیسې نه علم وی نه دا واله تا زمونږ د ملک نوم روښانه کو دلته ډاکټر عبدالقدیر چې دی دغه جوړ کو تر د مرګه پورې غریب سړي په نظربند وي چېرته به نه خدای دې خیر راکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد آتینا بني اسرائیل الکتاب او بېشکه چې موږ ورکړو بني اسرائیلو ته کتاب والحکم او حکومت او بادشاهي والنبوت او پیغمبري ورزقناهم من الطیبات موږ روزي ورکړې وه دوی ته د پاکو شیزونو نه وفضلناهم علی العالمین او موږ اوچت کړو دوی د هغه وخت د جهان په خلکو باندې وآتیناهم بینات من الامر او موږ ورکړو دوی ته واضح احکامات د دین فما اختلفوا اختلاف نو کړي دوی په هغه خپلو کې الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس د هغه نه چې راغی دوی ته علم بغیم بینهم د وجې د دشمنۍ او د کینې نه په خپلو کې ان ربک یقضي بینهم بېشکه چې ستا پروردګار به فیصله وکړي په منځ د دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فیما په هغه څه کې کانو فیه یختلفون چې دوی په هغې کې اختلاف کولو ثم جعلناک بیا وګرځولو موږ تا لره علی شریعت یو خاصې لارې د دین باندې من الامر د الله د احکاماتو فتبعها نو ته تابعداري وکړه ولا تتبع اهواء الذین او تابعداري مه کوه د هغه خواهشاتو د هغه کسانو لا یعلمون چې نه پوهېږي انهم لن یعنوا عنک من الله شیئا بېشکه چې دوی کله هم ستا په کار نه راځي د الله په مقابله کې د هېڅ شي وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض بېشکه چې ظالمان ځینې د دوی نه دوستان دي د نورو والله الله پاک
ولی المتقین دوست د ها خلکو چې د هغه نه یریږي. هذا بصائر للناس دا قرآن مجید د عقل خبرې دي للناس د خلکو دپاره وهدن او د هدایت ذریعه ده ورحمت او د رحمت سبب دی لقوم دپاره دا قوم یوقنون چې یقین لري. ام حسب الذین اجترحوا السیئات آیا خیال کوي هغه کسان چې کړي دي دا خراب کارونه ان د دې خبرې نه جعلهم چې وګرځو موږ دوی لره کالذین په شان د هغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک کارونه یې کړي دي سواء چې یو شان به وي محیاهم ژوند د دوی و مماتهم او مرګ د دوی ساء ما یحکمون ډېر بد دی هغه څه چې دوی فیصله کوي. صدق الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. یا الله مونږ چې دا کم درس وکړو په خپل دربار کې قبول کړي. خدای که زموږ نه څه کمی شوي یا الله ته مونږ ټول معاف کړي. یا الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي. یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. خالق العزل زموږ د ټولو ناراضي شي. یا الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. خدای زموږ د دې وطن حفاظت وکړي. یا الله زموږ دا وطن آباد لري. خدای پاک یا الله زموږ دا وطن آباد لري. په قرآن او په حدیث آباد لري. خالق العزل د ټول اسلامي ممالکو حفاظت وکړي. یا الله د ټول اسلامي ممالکو حفاظت وکړي. یا الله د حاضرین ملګري چې کوم ناس د چا څه مشکلات ختم کړي. چا څه پریشانی ختم کړي. اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك ورسولك وصلى الله تعالى على